د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته نن سه شنبه د جوزا یا د خبرګولې د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 4 منېټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته ز سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د ټول هیواد په کچه د ګوزړ پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. افغانستان د نړیوال جام په خپل لومړۍ لوبه کې بریا خپل کړه. او مالدیو ته د اسرایلی سیلانیانو په ورتګ بندیز ولګول شو. اوسم بشپړ خبرونه. د ټول هیواد په کچه د ګوزړ پولیو ضد واکسینو ملي کمپاین پیل شو. امیر روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي پرون دوشنبه د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو کم عمره 11.3 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسینو د پلي کولو کمپاین پیل شو. اعلامیه کوي چې دا روان زیږدیز کال کې دویم ملي کمپاین دی چې له نړیوالو شریکانو سره په ګډه د دغه وایرس له منځه وړلو په موخه پیلېږي. د کرکټ نړیوال شلوز جام سیالیو کې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه یوګانډا ته ستره ماتې ورکړه او په دې سره د جام بریا سفر پیل کړ. د جام دغه شپږمې لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توبهاني واري افغانستان ته ورکړ. افغان لوري د پیلیس توبونکو رحمان الله ګوربس او ابراهیم زادران د نیمه سیریزو پر مټ او 15 لوبغاړو په سوځېدو سره د 104 منډو هدف وټاکه. خو یوګانډا توبونکو د افغان توپچونکو فضل الله فاروقي، نوین الحق او مجيب الرحمن په وړاندې پاتې راغلل او ټول لوبډلې د لوبي په 14 اورونو کې په 50 منډو وسوځېده. د افغانستان لپاره په توبهانه کې رحمان الله ګوربس شپږ بیا ډېرې منډې وکړې او په توپچونه کې بیا فضل الله فاروقي 15 لوبغاړي وسوځول چې غوړه لوبغاړي هم ونومول شو. یوګانډا دغه لوبه د 115 منډو په توپیر وبایلله. تیر شپه بیا سویلي افریقا په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. او مالدیو ته د اسرایلی سیلانیانو په ورتګ بندیز ولګول شو. د مالدیو د ولسمشر دفتر غویان په یو بیان کې ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر محمد مویوس د هند په سمندر کې د سیلګرۍ دغه ښکلو ټاپوګانو ته د اسرایلی اتباعو او سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولی دی. بیان کې د دې پریکړې د اجرا کېدو دقیق وخت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي چې دغه ګام غزه کې د اسرایلي پوځیانو د ظلمونو په غبرګون کې اوچت شوی دی. ولسمشر مویس دغه پریکړه د اپوزیشن تر فشار وروسته کړې ده. یادونه وړ ده چې تیر کال ټوټال 11,000 اسرایلي اتباعو له مالدیو څخه لیدنه کړې چې دغه هیواد ته د ټولو ورتلونکو سیلانیانو 80 سلنه جوړوي. اسرایلي ځواکونو د غزې په روانه جګړه کې تر دا مهاله له 100,000 څخه زیات فلسطینیان شهیدان او ټپیان کړي دي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.